به قصه درته کوم خاندئ به نه راپوړم ستاسې به خوښه چې په نښو د زړه بوج سپکوم په حقیقت کې اډانه نه وه او نوي شوي بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و هغه صندوق کې به مې مور زمونږ جامې کېښودې بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و زه درته ووایم هوبهو زمونږ صندوق و په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوو مور ته مې ویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی هغه صندوق کې خو د خان کاکا څاروي ګیا کړو راته مسکی شوه راته ویې ویل لیونی زویه زمونږ صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو زردامنه به چې هغوی پکې واښه اچوي ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروم تا خو ویلي وو چې تا له مې جامې کړي دي یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په مایه و نه دوه ځلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه د ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ نه مې په هېچ چا نظر نه لګېدو په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوم د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله او مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلې چې ستا جامې دي ما یې د ناستو نه راکش کړې دا زما جامې دي هغې په ډېره بدسترګۍ ما ته پیغور راکړو مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویلې او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورې جخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم دومره مې وژړلې چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم او آخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو ویل ته ودشه د شپېتانه جامې ګنډه او د ټیکري په یو پیس کې یې سر وتړلو تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېرې شوې په هغه ښځه مې اوس هم په سترګو ښه لګي بیا د سهار د ملاذان سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزې شوې چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې یې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا یې اصرار شو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړو شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه ماشاءالله شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلومه شو چې خدای کو دا جامې پردې دي او دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وو او د اختر په ګولرونو جامو ټول سنبال مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مې ودره کوم چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق و کوټې ته راغله د کټوۍ نه د غنمو نه په خپل پلو کې زر واړولې بیا ووته او زه نور پوه نه شم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نینې وانخستې مور مې په ډک پلو په سترو قدمونو راغله هغه نینې په یو چت جام کې ور واړولې په سوچ کې کېناسته ټډو ته یو لاس ورکړو بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې بیا زه په خړ مخ له پرتو خاورو راپاڅېدم ورته مې وویلې مورجانې زه جامې نه غواړم خو په دې پوهېږه چې ته هر اختر کې ولې ژاړې ویل مطیع الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې